دا تعظیم دی پس د خلکو په ذهن کې د الله یووالی که تکرر ونیسي نو ځکه خو الله دا ضمیر د شان مخکې تر ذکر نو همدغه خو وجه ده چې ضمیر د شان راوړل سو جمله راوړل سوله نو بیا عائد هم نه غواړي کافي وایي والخبر اذا كان جمله څه خبر کله جمله وي نو لابد فيها من عائد کو خبر کله جامع وي څه تفسیر وي د مبتدا لپاره بیا د عائد هم ضرورت نشته لکه قل هو الله احد غوندي الله الصمد او بیان کوه د خپل رب دی الله الصمد الله سره بې نیاز او بې پروا دی چا پروا نه لري الله بې نیاز او بې پروا ده یا الله الصمد الله سره مرجع د ټولو مخلوقاتو سره هغه الله ده لم یلد الله څوک نه دی زیږولی ځکه الله ولد ته ضرورت نه لري سړی اولاد زیږوي الله خپله قرآن کې بیانات کړي دي له ما فی السماوات والارض اولاد سړی د څه دپاره زیږوي پیدا کوي چې زئیره چې سپین ږیری چې پیسې نه لري محتاج زوی خدمت وکړي نو الله د دې شي نه منزه او بې پروا الله د چا خدمت ته دې شیانو ته الله محتاج نه ده اولاد خو د دې لپاره وي چې کله سړی ضعیف سي ناتوانه سي سړی خدمت وکړي پیسې راوګټي او دا وکړي نو الله سره دې شیانو ته ضرورت لري لم یلد الله سره څوک زیږولی نه دي ولم یولد نه دی د چا نه زیږېدلی ده نو دلیل عقلي د عدم والدیت د الله دپاره چې الله تعالی والد نه ده نو علما وایي که چېرته الله والد سي نو لازمیږي ترکیب د الله سي الله مرکب سي او مخته موږ بساطت ثابت کلام مرکب نه ده ځکه والد چاته وایي چې د ده نه یو جز منفصل شوی وي جدا شوی هغه مبدا وګرځېږي د ده د مثل والد سے والد ګرځېږي د نه یو جز جدا کېږي هغه به مبدا د ده د مثل ګرځېږي نو انفصال د جز دا تقاضا د دې کې وي چې دا به مخکې موجود په منفصل عنه کې دا جز به مخکې په منفصل عنه کې موجود دي دا غصه په منفصل عنه کې جز موجود دی دا به خالي وي یا به جنس وي یا به فصل وي که جنس وي فصل غواړي که فصل وي جنس غواړي نو راغی ترکیب ذهني اجزای ذهني موجود شو که ماده وي صورت غواړي که صورت وي ماده غواړي نو ترکیب خارجي راغی نو والد کې دا نقصان ده چې ترکیب راځي دا یو بل دا د الله والد نه ده والد چې سړی ګرځېږي سړي کې نقصان راځي ځکه والد کله سړی والد ګرځېږي چې د یو جز منفصل سي په انفصال د جز په منفصل عنه کې نقصان راځي نو الله والد نه ده ځکه بیا نقصان پکې راځي نطفه زائده سي نو سړي کې نقصان راځي نو والد سے والد ګرځېږي د یو جز منفصل کېږي چې هغه مبتدی د مثل وګرځېږي نقصان پکې راځي او همدارنګه لم یولد الله مولود هم نه ده ځکه که چېرته الله مولود سي دلیل عقلي ده د الله به حادث وګرځېږي هم به حادث به ذات سي هم به زمان سي انوار شاه کشمیري صاحب وایي د اول فارق د حادث به ذات به زمان دا د ابن سینا اوس وګرځېده چې دا فرقونه شروع کړل د دې لپاره چې هغه د عقول عشرو کې دم ثابت ځکه مولود په زمانه کې تر والد وروستی د مولود زمانه د زمانې د والد نه دا مؤخره وي نو هغه زمانه کې چې والد مولود نه وي خو مسبوق بالعدم نو حادث څه وګرځېده حادث بالزمان مولود والد لپاره هغه معلول وي حادث بذات هم ګرځېږي نو الله ځکه نه مولود ده او نه والد ده نور ډېر دلایل شته چې تماثل وضعیت تکاپو راځي قاضي دلیل واړي د دلیل تماثل هم راوړی ده او تکاپو یې نه ده ذکر کړی نو هغه ده دا نقصانات راځي نو الله وایي لم یلد نه الله څوک زیږولی دي ولم یولد او نه الله د چا نه زیږېدلی ده نو دا د الله د نبي علیه السلام د رب دا صفات دي ولم یکن له کفوا احد او هیڅ سیال نه لري ولم یکن له نسته له د الله لره کفوا سیال احد هیڅوک سیال نه لري نکره تحت نفیه سور صلیبي کلی ده هیڅ سیال الله نه لري هیڅ شریک او مثل الله نه لري هیڅ شریک او مثل الله نه لري الله خپل قرآن کې بیان کوي لیس کمثله شیء نسته په مثل د الله باندې شی نسته الله مثل نه لري مثل الله نه لري زمخشري وایي صاحب تفسیر کشاف هغه وایي دلته دا نفي د مثلیت باید په طریقې د کنایي سره ځکه کنایي ابلغ وي تر صریحه نو مفسرین وایي دا کاف زائد ده لیس مثله شیء په مثل د الله شی نسته هغه وایي کاف اصلي ده
په خپله معنا پاتې ده لیس لمثله مثل د الله تعالی د مثل لپاره مثل نسته د مثل یې نسته د مثل خو طریقه اولا سره نسته که یو سړی ووایي چې دلته خو د الله ته مثل ثابت کړ د مثل یې نسته ده په کنایي کې روا ده جایز دی حقیقي او مجازي معنا دواړه خو دا ضروري نه ده چې خامخا به حتمي وي هغه حقیقي معنا به خامخا مرادېږي خامخا به اخیستل کېږي د مثل یې چې نسته د په طریقه اولا مثل نسته د خو په طریقه اولا سره څه شی نسته ده مثل نسته نو ګوره څومره کمال نه ډک صورت ده که څونه بیان پرې باندې وکړي خلاصېږي نه نو ځکه خو الله دغه معادل کړی دی د ثلث د قرآن سره سورة الفلق بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق دغه دوه سورتونو شان نزول داسې و حضرت عایشه رضی الله عنها وایي نبي السلام باندې سحر سوی یعنې سحر دا یو حقیقت ده سحر دا یو حقیقت ده سحر دا موجود ده نبي السلام باندې سحر سوی نبي السلام به یو کار کړی ذهن کې به داسې ورتله چې نه ده مې کړی نه به یو کړی په ذهن کې به ورتله چې دا سوی نبي السلام وایي زه ویده وم څادر کې دوه دانې ملکې راغللې یو مې سر ته کېناسته بله مې پښو ته کېناستله دا یوه ملکه بل ته څه وایي دا د پښو والا دی سر والا ته وایي چې دا ولې وایي مریض ده وایي څه شی پې سوي دي وایي دا باندې سحر سوی یا خو دا د سر والا ملک هغه پښو والا ته ویلې چې دا ولې وایي په دې باندې سحر سوی دی وایي چا پې کړی ده وایي لبید ابن الاسوام یا د هغه لورګانو دا سحر پې کړی ده چېرته دي په بیر زیروان کې نبي اسلام ته دغه ملائکو دا معلومات ورکړل هغه ویښتان ګمن سوي دوی سر د نبي اسلام په غېږ باندې دا سحر کړي وو لبید ابن الاسوام اليهودي د هغه لورګانو په نبي اسلام باندې سحر کړی د نبي اسلام روایت مختلف دي یا صحابه یا حضرت علي رضی الله عنه د ځان سره بوته نو هلته په څا کې دي تیږې لاندې کړي ول دا د څا اوبه داسې ویل لکه د نکروز اوبه هغه ځینې دا راویستل بیا 11 دانې غوټې ورکړي الله دا آیتونه نازل کړي چې هر آیات په نبی علیه السلام ویلې وه غوټه خلاصېدله د نبی علیه السلام په بدن کې سپکوالی راتله بالآخرت تر دې پورې چې صورتونه دواړه خلاصول 11 صورته نبی علیه السلام په بدن کې کمال سپکوالی راغی نو ګوره سحر شته دا یو حقیقت ده دا یو حقیقت ده خو نبی علیه السلام څه وایي وایي من أتى كاهنا أو عرافا فصدق به فقد كفر على محمد صلى الله عليه وسلم څوک یو کاهن یو جادوګر ته ورغی تصدیق او یقین پې باندې وکړه دا په نبي علیه السلام باندې کافر دی نبي علیه السلام او که تصدیق پې ونه کړ یقین پې باندې ونه کړ تصدیق پې ونه کړ خو بیا هم ورغی د 40 ورځو قبول شوي منځونه الله ترې راکړي دغسې ورغللي تصدیق دې پې ونه کړ یقین دې پې ونه کړ څومره عظیمه ګناه ده څومره عظیمه ګناه ده یقین دې پې ونه کړ ورغللې دغه کاهن او ساحر او جادوګر ته نو د 40 ورځو قبول شوي منځونه د الله د منځه یوړل حضرت عایشه رضی الله عنها وایي ورځ یوه یهودۍ ښځه راغلله حضرت عایشې صاحب ته ورته ویې ویلې وایي ما ته توبه سته وایي څه دې کړي دي وایي ساحر یم وایي ځه وځه ساحر یې توبه نه څه ده بیا ورته ویلې دا کیسه خو وکړه څرنګه د سحر زده کړه په کومې طریقې سره د سحر هغه حاصل دا ښځه حضرت عایشې صاحب ته کیسه کوي وایي زه لاړلم بابل د عراق ته د عراق بابل څه د هلته لاړم ببابل هاروت او ماروت چې قرآن کې څه کوي نو هلته د سحر د زده کړې دپاره د سحر د زده کولو دپاره هلته لاړلم چې کله هلته لاړم نو ما چې کله د سحر زده کو د کوم استاز نه مې سحر زده کو هغه راته ویلې چې زه سحر مه زده کوئ د دې ارادې نه وګرځېږه دا سحر پرېږده وایي ما ورته ویلې نه زده کومې ان د کوم ځای نه راغلی یم وایي ورته ویلې زده کوي وایي ما ورته ویلې اوس زده کومې ویلې لاړس هلته باندې ایره رماد یا خاکستر دا پرته ده په دې باندې دې تسې باولې وکړه باولې پې باندې وکړه وایي زه چې ووتلم دا ښځه وایي باولې مې پې باندې ونه کړلې بېرته راننوتلم د استازې ته چې سحر اوس دې زده کړم وایي ما ته ویلې و دې کړې ویې ما ویلې و دروغ مې ورته ویلې و وایي څه دې ولیدل وایي ما ویلې څه مې ونه لیدل ویلې زه لاړه سې د ارادې نه وګرځېږه دا سحر دې ترک کړه دا سحر پرېږده مې یې زده کوه وایي ما ورته ویلې نه زده کوم یې خامخا یې زده کوم ډېر لرې نه مې سفر کړی ده
وی راته ویلې ښځه ورسه بیا په هغه ایرې باندې بولې وکړه په هغه رمادو خاکسترو ایرو باندې بولې وکړه او بیا راننوځه وایي زه چې کله هلته ورغلم دغه مې یقیني پې باندې بولې وکړلې چې کله مې په ایرې باندې بولې وکړې نو د شرمګانو یو سړی چې په زمري باندې سپورو سره زمري باندې د شرمګان هغه وته لاړ اسمان ته جګ سو چې کله بېرته راغلمه راته ویلې چې شی دې ولیدل وایي ما ورته داسې یو حالت مې ولیدل ویلې دې تا سحر به اوس تحصیل کړي ځکه تا ایمان دې تا د بدن نه ووته دا ایره سې و دا د قرآن ایره وه ما قرآن سوځولی او دا ایره مې هلته اچولې ده چې کله څوک سحر زده کوي اول په دې ژبې باندې به بولې کوي سراګش به کوي بیا به سحر زده کوي تا سحر به اوس مؤثر او تاثیرناک واقع کېږي نو اوس د تا ایمان ووته اوس سحر کوه نو هر سړی صحیح نشي جوړېدلی هر سړی سحر نشي کولی نو چې سحر کوي نو د ایمان نه به پې باندې ځان تېروي ځان به د ایمان نه پې تېروي نو اوس زمانه کې خو ګوره دا ښځې ډېرې ساحرانې څه وایي وایي د ما پیرۍ تابع ده د ما شاپیرۍ تابع ده د ما پلانۍ تابع ده دا نشي تابع کېدلی تابع کېدلی نشي ولې ځکه د پیریانو تابع کېدل څه کېږي یا به الهي فیض وي لکه حضرت سلیمان علیه السلام علیه السلام فیضان کړي یا به په کلماتو قرآنیو باندې کېږي نو تر علماو او طالبانو نه څوک ډېرو عاملین د قرآن نه څه ولې دوی ته پیرۍ نه تابع کېږي که په کلمات حقو باندې ولې و دوی ته نه تابع کېږي او بل څه پیریان الله سړي ته تابع کوي په الفاظ شرکیو سره په شرکی او کفري الفاظ باندې تابع کېږي نو چې شرکی او کفري الفاظ باندې تابع کېږي نو اکثریت د شرکی الفاظ وایي نو ځکه پرې تابع وي یا خو یوه رښتیا یو سل دروغ وایي لکه نبي علیه السلام حدیث ته وایي دا پیریان داسې وخېځي اسمان ته د الله د طرف نه فیصله سوي اسمان د دنیا ته راغلي وي هغه یوه خبره دوی رازده کړي یوه رښتیا سل دروغ د ساحر غوښ ته خطا کړي نو هغه درته یوه رښتیا او سل دروغ ورسره یو ځای کړي بس جاهل مخلوق ښځې روانې وي پښې د خوږي ګلاسونه د بخار کوي لاسونه خود بخار کوي روزه ده د سړي پښې بخار کوي سستې سستې کېږي و خو دا پښې خو د سستې د خامخا روزه ده نو هغه وایي والله خور یې داسې تکړه ملا او خبره نیست د ما ایمان چېرته لاړی د ما ایمان چېرته لاړی او ګوره لکل شیء حد وحد الساحر السیف د هر شي دپاره حد ده د غله حد معلوم ده سلاسه قطعس د قطع طریق حد معلوم ده د قاتل او ثاني د ټولو حدود معلوم دي خو حد د صاحب صداقت ته د بیت سره پیش ځکه دا په عالم کې فساد جوړوي عمر صاحب څخه امیر المؤمنین او مسلمانانو خلیفہ نو مصر یمن څومره مسؤلین او والیان دي د سوال ټولو ته خطونه ولګل چې څومره ساحران دي ټولو سبنه په باندې پرې کوي ځکه دا فساد جوړوي دا فتنهګر دي عالم کې نظام د عالم څخه خرابوي نقول وين نبي السلام اعوذ برب الفلق فانا غرم غرب باندې برب الفلق فغرب د چیرون کې د سبا را چیرې کې اخلاص کې د چشنه پنا غړم من شر ما خلق د شر د غشنه چې الله پیدا کړی کعب ابن احبار معتاد امام مالک څخه حدیث ته هغه دعا کوي کداغه دعا نبی اسلام مونږ ته نو راکودلې نو کافران يهود داسې ساحران ول دي موږ نه به خرج جوړ کړي ول داسې سحرونه کول نو هغه صحابه کوم دعا ده ودا دعا ده اعوذ بالله العظيم الذي ليس شيء اعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وباسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وذرأ ودا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم تنورا دلی کفار یهود داسې مشرکان د موږ به خرج کړي داسې بد سحرونه یې کول نبی علیه السلام الله خطاب کوي وایي چې پناه غواړم هغه رب د چیرونکي د سبا د څه شي نه پناه غواړم من شر ما خلق د شر د هغه شي نه چې الله پیدا کړي نبی علیه السلام بس خپل مسیحیان دمول داسې به ویل اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق دو مسیحیان د زمن خو یې نه ول هغه به کله دمول د به څه ویل اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق له شر د هغه شي نه چې الله پیدا کړي دي ومن شر غاسق اذا وقب او پناه غواړم په
هغه رب دې چې روونکی د سبا باندې د چا نه من شر غاسق د شر د شپې نه اذا وقب چې کله خواره سي کله شپه تیت سي نو په د شپې نه هم پناه غواړه ځکه بلاګانې نبي علیه السلام وایي تیت سي چې کله ماښام سي تاسې ماشومان نبي علیه السلام یې ګورو ته بوځي ځکه بلاګانې تیتېږي ومن شر النفاثات في العقد او پناه غواړم د شر دغه پوکوونکي ښځو نه چې پوکوي فی العقد په غوټو کې نو ګوره قرآن صيغه د مؤنث جمع مؤنث راوړي د معلومه چې ډېرې دا ښځې دي قرآن د ښځو صيغه راوړي من شر النفاثات في العقد پناه غواړم د شر د هغه ښځو نه چې پوکوي فی العقد په غوټو کې ومن شر حاسد اذا حسد او پناه غواړم د شر د حاسد نه اذا حسد چې کله سړي سره حسد شروع کړي چې کله سړي سره حسد شروع کړي نو د نه پناه غواړم ځکه حاسد هم سړی د منځه وړي یعقوب علیه السلام خپلو زامنو ته ویلي لا تدخلوا من باب واحد یوې دروازې نه مه داخلېږئ ولې نظر کېږي امام رازي صاحب وایي دا نظر د څه شي پیدا کېږي د انسان د سترګو داسې اجزا راوځي چې په سړي باندې ولګېږي نو هغه سړی د منځه وړي نبي علیه السلام حدیث ته سړی قبر ته ټیټوي اوښ کټو ته ورچي سترګو نه لطیف و باریک اجزا ووځي خارجي څه په سړي باندې ولګېږي هغه نظر بیا نبي علیه السلام علاج ښودلی ده دا سړی د خپل مخ ومینځي هغه سړي ته د غسل ورکول شي خو کېږي العین حق بیا علماو ویلي دي وایي ښه چې دا د سترګو نه اجزا وځي دا خو صحیح ده داسې ماران الله پیدا کړي سړي ته وګوري سړی وزني حاملې ښځې ته وګوري بچی غورځوي باندې سقط کوي ولې چې په سترګو کې دا اجزا دي نو ولې چې یو سړی مثلا کوم شی خوښ سي هغه د منځه وړي چې د یو سړي شی بد وویسېږي ولې د منځه نه وړي امام رازي صاحب ویلي ولې ومن شر حاسد اذا حسد چې حسد کوونکي حسد شروع کړي هم د منځه نه وړي ځکه هغه وایي کله چې سړي ته خپل اولاد یو شی ډېر محبوب سي اولاد سړي ډېر نظر کوي خپل اولاد چې ډېر خوند ورکړي نو د انسان د بدن دا روح دا په زړه کې راجمع سي چې په زړه کې روح راجمع سي دا روح یخ سي ګرمش پیدا کړي روح نو هغه روح چې په سترګو کې جریان لري هغه هم ګرم سي د سترګو خارج سي چې د سترګو خارج سي په هغه محبوب شي باندې ولګي هغه د منځه یوسي او کله چې یو سړی یو شی بد وویسوي لکه حاسد غوندې هغه خپل محسود چې چا سره محسود د هغه بد وویسوي همداسې په زړه بخارو ته راجمع سي نو هغه بخار چې سترګو کې جریان لري هماغه بخار په ګرمش باندې راسي وځي هغه باندې ولګي هم د منځه یوسي ځکه خلوي من شر حاسد اذا حسد د شر د حسد کوونکي نه کله حسد شروع کړي نو د دې نه هم پناه راکړي سورة الناس بسم الله الرحمن الرحيم قلوا يا نبي عليه السلام أعوذ برب الناس پناه غواړم په رب د خلکو باندې ملک الناس چې بادشاه د خلکو ده اله الناس چې معبود د خلکو ده من شر الوسواس الخناس د شر دغه وسوسه اچوونکي نه الخناس چې ځي ورځي پټېږي ورا زی ورازی یا خناس پټیږي ورا پټیږي یو ورځان ښکاره کې بیا پټ من شر الوسواس لشر دغه وسوسه اچوونکي نه الخناس چې پټیږي ورا پټیږي نو دې نه پناه غواړم الذي اغا وسوسه اچوونکی یوسوس فی صدور الناس چې د خلکو په سینو کې وسوسه اچوي الذي یوسوس وسوسه اچي فی صدور الناس د خلکو په سینو کې نبی علیہ السلام څه وایي وإن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم شیطان د انسان په بدن کې داسې جریان لري مجرى الدم لکه د وینې جریان إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم فزيقوا مجاريه بالجوع نو تاسې هغه لارې پرې تنګې کوي بالجوع په لوږې سره په روزې سره یخ علماوي مصدر میمي ده إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم یعنی کم مجرى الدم لکه وینې چې څومره په سهولت باندې جریان لري شیطان هم تاسو داسې جریان لري یا وسوسه د شیطان داسې جریان لري یو صيغه د ضرب ته کوم ځای کې چې وینه جریان لري په هماغه محل کې شیطان هم جریان لري نو څنګه په باندې کې لارې فزيقوا مجاريه بالجوع
هغه لارې په لوږې سره پرې تانګې کوي. روزه کې څنګه شیطان ورکي ټول خلک جمع ته راځي چې روزه لاړې شي بیا ځتې نه فرض ته نه راځي اوس سنت ته څومره ډېر خلک راسي. فضيقوا مجاريه بالجوع لارې په لوږه باندې تانګې کوي. نو ګوره شیطان داسې وسوسه اچوي لکه نبی علیه السلام بل حدیث وي وإن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما توسوست به صدورها ما لم تعمل أو تتكلم به. نبی علیہ السلام وی الله دې ما دې امتنا تجاوز کړي عفو کړي دورته ما توسوست به صدورها چې د انسانانو د نبی علیہ السلام د امت په سینو کې کوم خراب شي نه ګرځيږي هغه نه الله تجاوز کړي دا ما لم تتكلم او تعمل به یې کړو په خبرې نه کړي یې په هغه باندې عمل نه کړي. هغه شی چې انسان په زړه باندې تیریږي که خراب شي نه وي هغه ته وسوسه وي که ښه شي نه وي هغه ته الهام وي. نو د نبی علیہ السلام د امت دا خصوصیت ده چې د نبی علیہ السلام د امت په ذهن کې کوم خراب شي نه تیریږي تر اوسه تا په دې عمل نه وي کړی یا دې په دې باندې تکلم نه وي کړی الله دې تر هغو پورې نه ګرفتاره کوي الله دې ګرفتارۍ جزا او عذاب نه درکوي. نو دا د نبی علیہ السلام د امت هغه خصوصیت شو. خو خبره دا ده چې د انسان په نفس کې دا کوم شیونه ګرځېږي دا په 5 قسمونو سره شیونه دي. 5 قسمه شیونه د انسان په نفس باندې ګرځېږي. یو د هغې ته حاجس وایي. حاجس چاته وایي؟ ما یقع ابتداء چې د انسان په ذهن کې نفس د انسان کې ابتداء کوم شی یو دم ابتداء راسي دې ته حاجس وایي. دویم څه د هغې ته خاطر وایي. خاطر چاته وایي؟ هو جریان ما یقع به کوم شی چې په ذهن کې واقع شوی د په دې باندې جریان کول ذهن ته د یو چورت راغی نو ابتدایي حالت چې دا حاجس که په همدغه باندې ته دوام وکړې نور حرکت ورکړې نو دا خاطر جوړ شو. دریم څه د حدیث النفس ته. حدیث النفس داسې دا کوم شی ذهن ته راغورځېدلی ده ابتدایي حالت یې حاجس. دویم حالت چې همدې کې ډوب شولې نو څه شی تېر جوړ شو؟ خاطر تېر جوړ شو. بیا چې په دې کې ته متردد یې چې دا کار وکړم که یې ونه کړم نو دا حدیث النفس. دا حدیث النفس. دا درې. څلورم چې دا هم چاته ویل کېدلی شي چې ترجیح د جانب د فعل وکړي چې نو والا دا کار به کوم. ترجیح د جانب د فعل وکړي چې دا کار کومه دې ته هم به ویل کېدلی شي. بل عزم د عزم چاته وایي چې قطع او جزم په فعل باندې وکړي چې خامخا به یې کومه. یو خو ترجیح ده یو جزم د چې حتمي به دا کار کوم. نو بیا دغه شیونه چې کوم د انسان په ذهن باندې راځي دا یو ضروري دي یو اختیاري دي. ضروري شیونه چې د انسان په نفس باندې غیر اختیاري راځي دا د نبی علیه السلام د امت خصوصیت نه ده دا د ټولو امتونو نه الله معاف کړي وو. هغه شیونه چې د انسان په نفس باندې راځي اختیاري شیونه راځي ولیکن جزم نه وي هم نه وي دا د نبی علیه السلام امت په الله معاف کړي. حاجس څه ده؟ په دې باندې سړی څوک نه نیسي او خراب چورت ذهن ته راسي بیا خاطر تیر جوړ شي بیا دې ملافې نه نیسي. حدیث النفس تیر جوړ شي بیا دې ملافې باندې نه نیسي. ولې نبی علیه السلام څه وایي؟ عفى الله عن امتي ما حدثت به نفوسهم. په حدیث النفس باندې نبی علیه السلام وایي د ما امت الله نه نیسي الله ورته عفو کړي نیسي په اعلی یې نه نیسي چې د هغې نه ادنا داسې حاجس و خاطر د طریقه اولا سره نیسي. بل د دې نه څه شی ده هم ده که سړی ترجیح وکړي ذهن کې یو شی راغی ترجیح یې ورکړه چې دا کار به کوم ان الهم بالحسنة یکتب حسنة. نبی علیه السلام حدیث هم په حسنې باندې یکتب حسنة الله به سړي ته یوه حسنه لیکي او هم په سیئې باندې که په بد شي باندې دې هم قصد وکړه که دې ترک کړله قصدن دې ترک کړه الله یوه نیکۍ درکوي که دې وکړله یوه بدله درکوي یو جزا درکوي دغې بدۍ. خو بیا علما څه وایي چې اوس دا خو هم جزم څنګه ده؟ جزم دا معنی چې سل په سله دوی دا کار به کوم او هم باندې په دې هم باندې ګرفتارۍ شته که نشته ده؟ علما وایي نه نبي علیه السلام د امت نه الله دا پورته کړی ده نشته. خو محققین علما وایي شته. محققین علما وایي څرنګه ده
په هم باندې الله سړی گرفتار کوي سړی په باندې نیسي ولې نبی علیہ السلام یحشر الناس علی نیاتهم خلق برا جمع کیږي د نیت په مطابق څه قسم د سینې په ما سره د الله سره ملاقات کیږي ما سره د الله ژوند کوي اما غټله کې د الله پورته کوي یحشر الناس علی نیاتهم دا یو بل دې حدیث ته دوی استدلال کوي نبی علیہ السلام القاتل والمقتول فی النار قاتل او مقتول دواړه په اور کې دي صحابه نبی علیہ السلام نه پوښتنه وکړه چې سید قاتل په ګناه او مقتول ولې وی عزم اراده او هم کړي معلومه سره په هم منم گرفتاری استاده محققین وای صحیح خبره دار سلا په هم منم سړي گرفتار کوي الله سړي ته جزاء باندې ورکوي وای د دې حدیث نه استدلال نو ګور شیطان جریان هم لري نبی له سلام بیرته دوام کو د لسپکم طریقې سره شیطان دفع کوي او په کوم شي باندې الله سړي نسی په غلط شي باندې سړي کوم باندې نسی کوم باندې نسی انسان په ذهن کې راسي که هم ته ورسیږي زیرا دا وکما ترجیح دی پیل دی وکړه دا بده ګناه وکما نو بیا دی الله څنګه د پی باندې نس دی پی باندې خو لیکن که چېرته دی ترک کړله قصدن دی ترک هم ته رسېدلی الله به بیا نیکۍ درکوي الذي يوسوس في صدور الناس چې وسوسه اچوي په سینو د خلکو کې من الجنة والناس من الجنة د پیریانو نه والناس او د خلکو نه هغه انسي پیریان هغه انسي شیطانان او جني دواړه سره الله دې موږ ته پناه دي دواړو نه د الله موږ ته څه راکړي پناه دي دواړو نو سره دعا به کوو د شخص په څیر پر هغه به راسي موږ تاسو به وړه دعا وکړو الله جل وعلا شانه دا ختم ترجمه خپل دربار کې قبول او مقبول وګرځوي سبب دې پای رضا وګرځوي الله سبب دې پای رضا وګرځوي یا الله چې کوم شرعي حاجتونه وي دعاګانې دي خلق غوښتلي چا د علم چا د تقوا چا د اخر خاتمه هر قسم دعاګانې خلق غوښتلي دي الله دې په زړونو باندې علم لري د چا هر قسم شرعي حاجتونه سہولت او تحل وګرځي الله دې او تحل وګرځي الله څوک علوم نه لري الله علوم ورکړي چې حافظي کمزوي الله حافظي دي د چا الله تعالی جاری متعالی جاری الله د چا هر قسم شرعي مشکلات تیر تحل وګرځي څوک الله شرعي نکاګانې نه لري نکاګانې نصیب څوک اولادونه لري الله اولادونه نصیب څوک نارینه اولادونه لري الله نارینه اولادونه د حاضر مجلس مشکلات له شر سما په تیر تحل وګرځي الله چې مجاهدین حق جهادونه کوي نسل تو پاتو بندیان د اسلام د بنه اخلاص بندیان د اسلام د بنه اخلاص یا الله دا کوم اعمال چې من کړي د سبب د تعالی رضا وګرځي یا الله تعالی رضا وګرځي یا الله دې منګه والدین ټول وبخي ټول باندې رحم وکړي مختلف مستری مولي مولا ټول وبخي اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره